قدرمنو سلامونه او احترامات. دا وخت مونږ روانو د پیښور په صدر بازار کې. مونږ بیخي داسې هغه موټرګش لراوتی او لوفر لراوتی. ډاکټر صاحب زمونږ مشر دی. پرتګاخونه مونږ واغستو دا نور څه دارو باسه جی. دا چې ډاکټر د پاره مونږ سودا وکړه. خبره دا ده چې داخله کوئی تکلفات جوړ کړی دي سو کال. مونږ یو په ژوند کې به تکلفه پاتې کېږي. دې سړی ماته کیمرا نیولې. هلکه ته ما پیژنې؟ څوک یې مزو؟ افسرافان زه څه کوم؟ تاسو شعري خلا او کله ټاپي وایي ښکلي. ها شعر دې زما خوښ دی که ټپه؟ دواړه دې خوښ دي. امیر صاحب ستا څه خوښ دي؟ راغاړې اوسه چې ښه نو ته بیا راته زما یو شعر راته ووایه. کوم شعر دی زما؟ یو خو ووایه که یو ټپه کولی شي. یو ټپه او لاول به کله کله غم ووایه امیر صاحب. یاره امیر صاحب مې هرولی دی. جی ډاکټر صاحب دا بې تکلفه بنډارونه څومره د مزې وي؟ یاره په دې به یو خبر وکړو ډاکټر صاحب. د برانډ کلچر ګوره دا خلک د احساس محرومۍ ښکار کړو، نفسیاتي بیماران کړو. کله کله بې تکلفه بنډارونه هم کوي. جي دا ملګري راغونډ شوي یاره که تاسو څنګه یې چاله شعر ورځي که نه ملۍ اخلو ډاکټر صاحب؟ یاره دا یو ملۍ ماله راکړه. هغه غټه غونې ملۍ وګوره ښه نری ملۍ چې کوم ده دا خورم له ورکړه او ماله غټه ملۍ راکړه. جي خورم ته ملۍ خورې؟ ملۍ دې خوښوي ډاکټر صاحب؟ ټول له یو ملۍ دې ګیر چاپېره چې ولاړ دي ټول هم ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب مه کوه ګوره موږ پې خرابېږي. هلکه څوک وایي افسر افغان دی؟ افسر افغان پېژنې؟ څوک دی افسر افغان؟ نو ته یو ټپه کولی شې؟ یوه ټپه وکړه زړګیه. نه نه درځي بدله کړه شعر کړه درځي څه شی به رایاد کړه چاله درځي راشه هلکه ځوان یې مه یېرېږه څه خبر دا او دا وایي ماله راځي ډاکټر صاحب ګوره وایه بیا دا ملۍ ماله نه راځي دا ملۍ زه والم دا ملۍ واله بغیر د ملۍ نه بغیر د ټپې نه ملۍ وخوره. یوه ټپه خو اوس وکړه وکړه ځه مه شرمېږه که نه بیا د نه ملۍ اخلم ګورې دا خو د چک والی دی اوس. نه نه اوس خو دا راشه چې په خیر ستړی مه شو. ګوره دا به دنیا ګوري د پیښور یو ښه ایمیج موږ دنیا ته ښیو. دا ګڼ هم راغونډه شوې ده داسې بې تکلفه غونې بنډار دی. ته به څه ویل غواړې؟ ارشاد ارشاد سوال د وړي جنې قبلېږي سوال د وړي جنې قبلېږي تور سټوکې په بابا کې دی اوچاړي نه او بیا وایي او سر که مې یو ماښام سر تور کو هلکه بیا به د مور په زیارتونو ګرځوي نه. ته یو ټپه وکړه بله داسې نه چې دا مخلوق مې په سکونو باندې مړ کړي. ډاکټر صاحب دا وډنګه دا ستا دی بیا دا څه شی دی؟ دې باندې ته څه کوې؟ د دې نوم څه دی؟ لکه سړي ځان وړی دو شرمېږو او په خیر په خیر یې لکه ماته یو ډایلاګ راشو ډاکټر صاحب وایي کټاسر یا دوکه دې راسره وکړه کټاسر یا وایي ګوته دې راسره وکړه. خیره ته څنګه یې؟ ښه ټیک څه کوې دلته چېرته راغلی؟ ښه نو څه به ویل غواړې؟ ته هم پرتګاخونه اخیستلي موږ هم راغلي څه فایده دا ګورې چې زموږ د ټولو دا قدرونه مشترک دي. هر سړي ته ځان برانډډ ښکاري. دا راته ووایه داسې بې تکلفه بنډار دی ملګري دي څه به ویل غواړې دي پښتنو ته خلک ځان دې کورونو ته رسوي اختر رانږدې دی څه خبره به شریکول غواړې پیغام ټولو ملګرو ته اختر اډوانس کې مبارک شي. ډېره مینه او احترام. ایشي صاحب زما هغه ملۍ څه شوه د خپلې د نه مال یو چک راکړه جانانه ملیانې مې به خلکو خورولي دي څه به ویل غواړې؟ بس دا ویل غواړم چې اخته ورځې دي ماشاءالله بس جوړ ګرم دی. په اخترونو کې دا خلک ډزې کوي هوایي ډزې کوي نو د هغې باره کې به څه ویل غواړې؟ بس نه دي کوي دا نه دي پکار دا نه دي پکار بس ماحول خراب دی. بالکل هم داسې ټیک ده. اختر کې هوایي ډزې وعلیکم سلام دې ملګري هم سلو برابر مه کړې ده راواړوه څه قصه یې شروع کړې لایو روان دی ځئ چې ځو جي دا ماحول داسې خوشحاله اوسې راړوه تصویر وباسه زړګیه ټیک دی زړګیه خوشحاله اوسې ډېره مینه او احترام ملګرو صدر بازار منګه او د یارانو مینه وباسه تصویر وباسه دا ملۍ رانه وانخلې ښه کوم ځای کې ودرېږم
روباسه تصویر زړګي څه شوي ته خو شاته یې زمانه وشو ډېره مینه او احترام خوشحاله اوسئ زړګو لاړم ښه ډاکټر صاحب د دې چغې نه مې وباسه ایسي صاحب په دې چغه کې راګیر یم راګیر شوی مې وباسه مې یاره مخکې راځئ او قدرمنو زما یو بل یار د صحافت د دنیا لکه طیب جانه ته څنګه یې چېرته راوتی چېرته بس زه راوتی یم د ترور زوی مې راسره دی د ترور زوی کم یو دی د ترور زوی ته څنګه یې چېرته راوتی یې دی وایي چې کپړې ځان لا اخلم طیب د باندې څه خرچه وکړه که نه اوس پر باندې دی که زه ښه طیب جانه اظهار او دغه ته به څه پیغام ورکې قیصر بنیري ته رؤف ته تاسو لندن ته تللي نو زموږ د زاړه ملګري کوی هیر نه کوي لندن نه د خلکو سره ګفټونه مفټونه یاد کړي چې هغه موږ له راوړی طیب ملۍ خوري واله زړګیا ډېره مینه او احترام خوشحاله راته اوسئ ډاکټر صاحب زما د جیب که څه تا رانیولی وکړه په خیر ستړي مشئ ملګرو دا تاسو ګورئ موږ په خیر ستړي مشئ جانانه ټیک ټاک دا د صدر بازار رنګونه دي بیخي موږ داسې السلام علیکم په دې ویډیو کې په خیر کوو زړګی څنګه ټیک ټاک خوشحاله سوکاله څه کوې چېرته روان یې زمونږ خو دلته شاپ دی چې تاسو مې وکړه هغه سر نظر لري ښه د څه شي شاپ دی د جولرۍ راځه چې پې ورځو که نه نو موږ له څه کالي پتري راکړې چې ویشتو ګل ویشله تاسو چې کومه خوږه ژبه ده که نه ډېره مینه او احترام هغه هر څه دي موږ دا خو د قام ژبه ده دا به دې قام ته چې کوم دی نو رسو که تاسو یې ډېر زبردست دی نو زه دا وایم وایي چې په خوږه ژبه باندې په خوږو خبرو باندې د چانه هېڅ هم نه ځي پکار دی چې زموږ ژبه خوږه شي ګلویش له بنګړي اخلم ډاکټر صاحب خو پیسې را سره نشته بل چا مینه در سره پیدا کړي یاره دا دې ټکو ویجي ډاکټر صاحب ګلو له څه شی واخله ورګه دې ملګري خواله ځو که نه ډاکټر صاحب کم بنګړي ولوالو جي دا جی ډاکټر صاحب سودا له راغلی دی بخیر ستړي مه شئ جانم لرې نه سلام کوه ښې استاره ده ګاډۍ ډېر ښه بنګړي اوریجنل دي ډاکټر صاحب کم بنګړي به د ګلویش سره خوند کوي زه ښیم چې دې ټولو بنګړو نه وله یو جوړه واله اوس به د ډاکټر صاحب د مشارۍ پته لګي کم ټرند ان دی ټولو نه ګران بنګړي راکړه ښه ډاکټر صاحب په ولاګ کې جذباتي شوی دی اف د ریکارډ ډاکټر صاحب څه شی نه علي مېرمن صاحب دا اوس وایه چې اوس به څنګه دا قامي بنګړی دی جي ښه بنګړی دی زه به د بنګړو باره کې تا ته یو شعر ووایم وایي دا غټ دي دا واړه دي دا مې خوښ دي دا مې نه دي ټوله روز به تاله زه بنګړي وړم او راوړم خیال دی اوس ښکلی بنګړی ورکړه ډاکټر صاحب له ډاکټر صاحب دا وی آی پي بنګړی راواله ښه یو چرته ډاکټر صاحب ځان تارځانئ نه فری نه زړګیا موږ غواړو چې بزنس انکریج کړو ډاکټر صاحب واغستی شو بنګړي خورم دا دې پر دغاښونو کې واچوه چې زما پر دغاښونه کم ځای دی هغې کې واچوه عایشه بسې ډېره مهرباني او دا ملګرو ځوانان ولاړ دي لکه څه به ویل غواړي د اختر څه پیغام ورکړه خلکو ته چڼیا څه پیغام ورکړه ته څه ویل غواړې شیر ټپه ته څه ویل غواړې د کوم ځای یې تاسو د کوم ځای په ډبېره تیلهبند یې زه به درته یو شعر ووایم شعر دا دی وایي چې ټپه ده اختر په ټوکو ټوکو راغې نه مې اوږی شته نه د غاړې تعویزونه او بیا وایي چې ته د اختر په سهار راشه زه به راوځم خورې زلفې سره لاسونه پنې وکړو زړګیا دا سړی هم په شعر پوهېږي یو یار زمونږ ملګری دی مونږ یې دلته راوستو وایي چې زما د سرو زرو دکان دی السلام علیکم جی سلام مې قبول کړئ جی وایي باچا چې مړ شي څه به وشي او زرګر دې نه مري جنکۍ به خواري شي نه قدرمنو ځان راته به دې شوشه کې هم سمدم ښکاري او د بهر مخلوق ته اوس مونږ لوی مالدار ښکارو چې دې وجوړې سره زر اخلي خو زما یقین نه راځي ډاکټر صاحب څه شی به اخلو که خیري په دې ویډیو کې ووایه که نه اخلي هم خیر دی حاجي ډاکټر صاحب ما ته یو ټپه را یاده شوه د سرو زرو دکان کې جوس ګوره ورېږه زو خیر د جوس به ووالو ټپه واوره وایي مینې دې داسې لیونی کړم میډیکل سټور ته په نسوارو پسې تلمه سرو زرو دکان ته مونږ جوس پسې داسې بهترین جوس راوړه که نه چې دا مازغه را باندې وچو خوښه دې رجي ډاکټر صاحب جوس نه څکو زه د سود دی ډاکټر صاحب دی به کوم جوس راوړي
کم جوس براوړي چې دغه ډېر دغه هیوي نه ښه لایټ ونی صحیح ده مرینډا کینونه راوړه هلکه بچیا دې خوا راشه نن دې راشه راشه څه دې نوم دی زویه راشه دنده دې خوا راشه په دې یخ ایسې ګودرګې څه دې نوم دی څه نوم ناصر ته سویم کې سبق وې بیا سبق وې د کباړ کار کې او د کم ځای د نوي کلي د څو وخت نه د کباړ کار کې ډېر وخت نه نو چې لوی شي څه به جوړېږي هاي قدرمنو د سرو زرو په دکان کې دا سره زر ماشوم ولاړ دی په دا زما د خاورې ماشوم دی هاي زما د خاورې ګلونه چې دی نو هغه په دې حالاتو کې بوخت دی زه لوی بچی شي د کباړ سره چېرته سبق هم وایه ښځویه خو دا د دې ریاست د دې وطن ناکامه پالیسۍ دی چې دا ګل ځوانان څوک پرتوغاښونه خرڅوي موږ ته پرتوغاښونه هم واغېستو څوک بنینونه خرڅوي څوک چې کوم دی نو کباړ ټولوي خو به هر حال جی ته به څه ویل غواړې سړګیه او توله په څو ده د سرو زرو توله نن سبا په څو ده 1 लाख بچ دغه نه ملا کړی وه یاره سرجي قصاب او زرګر ملامت یي لکه مطلب بس خپ وې داسې عادت نه مجبور یي او دا ولې وایي چې سل ګزاره د زرګر او یو ګزار د آهنګر نو بس دا خو دا سړی یو ګزار وایي اصل کې دوی ګزار چې دی ډېر درونی صحیح کاروبار څنګه روان دی الحمدلله زما کاروبار خو شکر الحمدلله کاروبار اوس ښه شوی دی که نه مخکې ښه و یاره جی زه خو لکه خلک حسین ډاکټر صاحب نوی نوی صحافت زده کوي په یو ساعت 500 سوال نه کوي څه به ویل غواړې څه پیغام ورکړې خلک به دې ګوري ډېر شي انشاءالله تعالی چې دا پیغام دی چې بس الله دې بس په موږ ټولو ورحمي امين ډېره مینه او احترام او قدرمنو بخمینه د سرو زرو دکان ته راننوته مخې پټ کړی دی تولیاګانې خرڅوي او زمونږ دا استاد څه وایي دا د چا ګناه ده دا جي زمونږ د مشرانو ګناه ده زمونږ د مشرانو لالچ زیات شوی دی یعنې پخوا د دې نه زیات هم غریبي وه ډیزل پخوا نو اکوا پخوا نه وه سیوک پخوانو خاویت او فراری او لیموزین پخوانو دا شیزونه صحابه او سوکړه او شملې بالکل وی ژوند تیری کنه سوکم واه یاره ژوند چې په بنگلو کې په گاډو کې نه دی او دغه وړه بخمینه چې دا د دې دا یو مسکا ژوند دی خو که چېرته ژوند وپېژندی شو ژوند د مینې دویم نوم دی خیر زړګیا ستړی مشي څنګه جانانه ډېره مینه او احترام خوشاله اوسې ته د کوم ځای زړګیا د باړه ګیټ یو دلته څه کې افغانستان ډېر ښه دلته څه کې راځه ته هم راځه دلته څه دکان دی چپلو دکان دی نو زما پروګرامونه وینې ګورې ډېر په شوق سره خوښېږي دی الحمدلله او ته زما پروګرامونه ګورې بالکل یې نه ګوري قدرمنو دا جذبه هم په خپله سینه کې پیدا کوي چې ډېر خلک به موږ نه ګوري نه به خوښوي خو موږ ولې خفه شو ما نه پېژنې هلکه ډېره مینه او احترام څه پیغام به خلکو ته ورکړي دنیا دې ګوري دا ورکوم ټولو ته چې بس اختر او دغه په خیر خیرت سره تېر کړي او ډېره ښه خبره ډېره مینه او احترام الله دې ژوندی لره ډېره مننه کوم زمونږ پولیس ځوانان هم چابک ولاړ دي څنګه چللی په صدر کې د امنیت وضع څنګه ده بالکل خلک راوځي د اخري ورځ دي چې اندرات نږدې کې څومره خلک راوځي راشي زیاتېږي خو انشاءالله موږ خپل لګیا یو بدامني څه ناخوشګوار واقعه بالکل هو ګل بالکل هر څه ټیک ټاک روان دي صحیح خوشاله راته اوسې بس ما وی چې ستا پیغام هم شریک وعلیکم سلام ګلاب اخی زید الله پامان او قدرمنو صدر کې په ګرځېدو ستړي شو ډېر بې تکلفه زمونږ ټیلر صاحب ډېر محترم په شرع برابر په اسري باندې هم ښه برابر استاد جي څنګه الحمدلله ژوند ښه روان دی کار روزګار ښه روان دی ما په یو دغه وکتله یو قصه مې وکتلې وي یو تاریخي سوال له خلکو تاسو نه کوم تاسو چې د ټیلر په اعتکاف لیدلی دی ټیلر په اعتکاف کې چېرته کښېني بالکل کښېني نه هغه خو اختر کې جامې جوړوي که نه اول دې ما سره انصاف ته کښېني ټیلر دی هله اعتکاف ته کښېني به جامې څوک جوړوي نو جوړه په څو ګڼې کېږي نن سبا یا الله تعالی یو لویه چقه ده په 1000 روپۍ دا ګورې د سرکار سړی دی اوس به دې پته لګي غیر غیر سرکاري څو دی
1000 روپۍ ها جی بس ملګرو یوه خبره به زه کوم ډاکټر صاحب ګورئ چمکدار 100 روپے باندې څومره ښکلي زونه دي چمکدار 100 روپۍ دی لیکلی دی خو دلته دی دغه ته ګورې د بجلۍ د تارونو ته هره زوم بند دی خو زه وایم چې د دې ځای کاش د طرز تعمیر د ارکیټکټ لږ ښه شوی ښکلي زونه دي روزګار روان دی پاکستان په یو چقه کې ناست دي نو د دې وجې د دې جمالیات یا ذهن چې هغسې فراخ هم نه وي په هر حال خورم د پرتګاخونه او بنینونه چې ته ګډوډ نه شي زما کم دی او د ډاکټر صاحب کم دی بنګړي مات نه شي ښه خورم دا دي اختر پرون تیر شو تا تر څنګلو پورې نن سره کړه لاسونه د اختر ورځې شپې دا پړقه پړوقه جامې جوړې خلک څوک خبرې کوي کاکا جي سلام علیکم کاکا ګوله څنګه کاکا دا کار د څو وخت نه کوئ تاسو دا یو 10 کالو شو په خپله باندې جوړوئ جی هینډ میډ څیزونه دي که نه بیه یې څنګه ده بیه مختلفه د لویو جوړه په څو باندې کېږي 3000 والا تر 50000 پورې 50000 پورې 50000 پورې نو دا ولې دومره ګرانې دي د دې کار پې ډېر ښه شوی دی که څنګه دا زیړه جوړه په څو دا جوړه دا په 2000 ده ښه او دا ته لګیا وي څه کار دی کوو کاکا جي شیشې مې لګوي خلک یې خوښوي د دې ټرنډ شته دی اغوندي ډېر زیات دا خو څه پخوانی غوندې دور والا نه دي که خلک یې خوښوي او د دې بیا دور شروع شوی دی قدرمنو مخکې به ځو کاکا جي خوشحاله راته اوسئ ښه ستاسو دوکان مونږ وایي چې خلکو ته لږ وښیو ډېره مینه او احترام ریټ د څه دی ځوانه 600 روپۍ 600 روپۍ او مضبوط دی قدرمنو د صدر بازار کوڅې او د دې ماشوم دا خندا چې دا $1,000,000 سمایل دی وخانده بچا وخانده چې وخاندي دی نه خاندي که نه څنګه چل دی سوداګانې ښې روانې دي ژوند ښه دی که نه خوشحاله اوسئ ټپې مې ډېرې وکړې په دې لاره باندې ځئ چې ځو ښه ډاکټر صاحب په نرۍ کوڅه کې به خپې وباسو ملګرو صدر په بازارونو کې نن موږ موټر ګشت وکړو بیخي لیر ټایم په خاطر باندې راوتي وو مدعا وه چې دا خلک خوشحاله شي ټوکې ټقالې ګپ شپ ټپه مپه قصه پکې وکړو که څوک خوشحاله شوی خو ډېره ښه ده که نه خوشحاله شوي نو بل بلاک به کوو بیا به کوشش کوو زموږ کوشش به جاري وي خیال کوئ ډاکټر صاحب روډ کراس کولو کې ګوره چې ته ګډوډ نه شو ملګرو د صدر د تختو جومات د مخې نه وایي چې دغه څه وایي جو څوک څه وایي وزیر څه وایي یا بل کس رامنډه ما ته د جومات د مینارو سره رایادېږي وایي چې نه دم د چا سره و نه درود د چا سره و خامار چې د جومات د منارو نه راوته نو به هر حال خوشحاله راته اوسئ سیکلې دي موټر سیکلې دي خلک دي ژوند دی زندګي ده ټولې دنیا ته دی دغه پیغام ورسي چې پیښور آباد دی پیښور خوشحاله دی دا به موږ نور آبادو نور به خوشحالو په خپله مینه باندې په خپل افکارو باندې په خپل وسیع نظر باندې په خپل ډایورس فکر باندې افسر افغان ته د صدر بازار د کوڅو نه او د دې وړو بوتکو نه اجازت راکوئ لوی الله په امان